بسم الله الرحمن الرحیم. نن په دې ویډیو کې دا خبره کوو چې په دنیا کې خو ډیر زیات میلیټنټ ارګنایزیشنز دي، هغه تنظیمونه چې د وسلې په زور باندې خپل تحریکونه په مخ کې باندې بوزي. نو هغې کې د طالبان څه عجیبه غوندې تنظیم دی چې دوی عروج ته لړل، زوال ته رالل او بیا عروج ته رالل. نو د دوی د دې ټوله کیسه یې دا چې د تیرو 13 کالو کومه کیسه ده دا څنګه ده، راځئ چې ځان ته خبر کړو. نو په د 1990 نه بعد چې کله په افغانستان کې د روس جنگ ختم شو، نو د روس په هغې جنگ کې چې کومو خلکو مجاهدین تنظیمونه او هغې جنگ کړی، نو په هغې کې څخه خلک را یوځای شو او په کندهار کې یو نوی تنظیم جوړ کړو، نوم یې ولا طالبان کېښود یا دوی ولا کېنښود، خلکو ولا کېښود. طالبان یې ورته ولې وویل، د پښتو ټکی دی او طالبان هغې هلکانو ته وایي څوک چې په مدرسو کې سبق وایي. نو په دې تنظیم کې اکثریت د هغې خلکو چې هغې مدرسې طالبانو، نو ځکه ورته طالبان نوم ورکړی شو. ملا عمر د دې تنظیم باندې و او په نیکسټ 3-4 کاله کې هغوی د افغانستان 90% علاقه قبضه کړه، کابل یې قبضه کړو او په افغانستان کې حکومت قایم کړو. نو دا په لومبي ځل باندې شوي و په چې یو میلیټنټ ارګنایزیشن په پوره یو ملک باندې قبضه وکړه او اوس یې په دې ملک کې حکومت قایم کړو. د طالبانو دغه حکومت په ټوله دنیا کې صرف 3 ملکونو تسلیم کړو، یو پاکستان، بل سعودي عرب او متحده عرب امارات UAE چې کوم دی هغه یو. نو د دغې نه بعد په 1996 کې حکومت جوړ شو، تر 2001 پورې د دې حکومت ملا عمر چې د افغانستان حکمرانو او خلکو او ځان ته به امیر المؤمنین وي. او دغه 15 کاله دور کې دغه دور څنګه، نو دې باره کې ګورئ داسې ده چې هغه خلک هم چې د طالبانو خلاف وو، نو دا یو خبره مني چې کم از کم دغه دور کې امن وو. نو دغه دور کې امن وو، نور هم ډېر ښه څیزونه وو، خو خامخا چې کوم دنه څیزونه به خراب وو، ښه به نه وو. چې کوم ښه څیزونه نه وو او خلک به تنقید کوي، نه هغه دا وو چې طالبان وایي چې د 10 کالو او 12 کالو نه لویه جنۍ بس سکول ته نه ځي، نو ګرز ایجوکیشن یې ډسکریج کړو. نو دا کار پکې ښه نه وو. دکه شان ښځې به چې کوم دنه بار کار نه کوي او فلم، ریډیو، سینما په دې باندې مکمل پابندي ولګېده. نو هغه فنوني لطیفه والا کوم خلک چې کومونه هغوی په دې باندې بیا خفه وو. لیبرل سیکولر هم په دې دور کې چې کوم دی اکثر د ملک نه بهر وو او هغوی خفه وو. نو د طالبانو 15 کاله دور دغه شان تیر شو. طالبانو اسامه بن لادن له پناه ورکړې وه او د 9/11 اټیک چې په امریکا کې وشو، نو په هغې کې د طالبان د القاعده نوم راغی، د اسامه نوم راغی. امریکي حکومت طالبانو ته ویې چې اسامه راکوي، او چې کله ملا عمر د دې نه انکار وکړو، نو امریکي حکومت په اکتوبر 2001 کې په افغانستان باندې حمله وکړه او په میاشت یوه نیمه میاشت کې کابل قبضه کړو او بیا د امریکې ټول ملک قبضې ته راغی. طالبانو اوس په دغه دور کې چې کوم دی نو داسې کار وکړو، ټولو خلکو به طالبان ختم شو. خو طالبانو چې کوم دی نه دا اوس هغه د خلکو ته معلومه شوه چې دا د طالبانو خپله یو سټریټیجي وه چې هغوی هتیار وغورځول، روپوش شو، لړل غرونو ته وتښتېدل. نو دوی نیکسټ 14 کاله چې کوم دی نه په دې ملک کې داسې تیر کړل چې روپوش وو، پټ وو چېرته، او په کلو په علاقو کې وو، دیهاتي علاقو کې وو او په غرونو کې وو، او څه پکې د پاکستان قبایلي علاقو ته هم رالل. نو د پاکستان قبایلي علاقو کې نیک محمد په 2004 کې مخې ته راغی او د تحریک طالبان پاکستان TTP په نوم یې تنظیم جوړ کړو چې دا د افغان طالبان یو چیپټر دی، یو حصه ده. او د هغې نه پس امریکې ډرون اټیکس دلته په قبایلي علاقو کې شروع کړل. د پاکستان فوج هم په قبایلي علاقو کې د طالبانو خلاف اپریشن شروع کړو او بیت الله محسود، حکیم الله محسود، دا نومونه به تاسو اورېدلي، دا د هغه پاکستان طالبانو مشرانو، دوی پکې مړه شو. او د دې نه پس په طالبانو په دغه وخت کې چې کله پټو، نو څنګه کاروایانې به یې کولې، نو دا به یې کول چې ټارګېټډ کاروایانې به یې کولې، خودکش حملې به یې کولې. نو افغانستان کې به یې خودکش حملې کولې، کله د امریکي فوج باندې حمله کړې، کله په کابل کې چې کوم دی نو د افغانستان چې کوم فوج دی یا هغوی ته کوم مطلوب ځای و، نو هلته کې حملې کولې. نو داسې ټارګېټډ کاروایۍ به یې کولې، خو پټو. په دې کې داسې هم دي چې په 2009 کې هغوی په خوست کې د CIA خپل یو افسر چې هغه په اصل کې د طالبانو سړی و، یعنې ډبل ایجنټ و، په خوست کې چې کوم دی د CIA په دفتر کې دننه دماغه وکړه او سوار د CIA د امریکې غټ افسران چې کوم دی ووجل. نو داسې کاروایۍ به پکې هم کېدي. په 2011 کې د القاعده هغه مشر اسامه چې د هغه د وجې نه افغانستان باندې حمله شوې وه، امریکې د پاکستان ښار ابټ آباد کې مړ کړو. او د هغې نه پس امریکې دغه ټایم کې ووایي چې موږ ډېر
چې مقصد چې کوم غټ مقصد و موږ حاصل کو اوباما راغلی اوباما په دغه وخت کې 1,40,000 ته د امریکایي فوج په افغانستان کې ورسول یعنی نور هم ډېر زیات راولېږه او دغه وخت کې دا د هغې هغه عروج هغه زمانه وه د امریکې او په مکمل عرصه یې په کنټرول کې و. په 2014 اخیري هفته کې نیټو چې کوم نه اعلان وکړو چې موږ خپل جنگي میشن په افغانستان کې ختمو او د دې نه پس چې موږ په افغانستان کې یو نو زموږ کار به صرف او صرف د افغان ملټري فورس چې کوم دی هغوی له ټریننګ ورکولي. نو چې کله هغوی وي چې موږ جنګي میشن ختم کو نو د 2015 نه طالبان واپس وشوه چې هغوی جنګي میشن ختم کړه طالبانو ته اوس موقع میلاو شوه او طالبان رو د هغې غرونو نه راووتل. نو غیر اهم علاقې چې کومې وې نه په هغې اول خواره شو. نو 2018 پورې د ملک څلورمه حصه یا درېیمه حصه قبضه کړې وه او 2018 کې د امریکې د ډونالډ ټرمپ حکومت چې کوم هغوی اوس دا فیصله وکړه چې موږ طالبانو سره مذاکرات کوو. نو د طالبانو یو غټ لیډر مولا عبدالغني برادر نو مولا عبدالغني برادر د پاکستان په قید کې و د پاکستان حکومت باندې 2018 کې هغه آزاد کو دوحه ته چې کوم دی نو واستو او په دوحه کې د طالبانو او د امریکې منځ کې مذاکرات شروع شو. دغه مذاکرات چې کوم دی د کال یو نیم کال واغسته او فروری 2020 کې د امریکې او د طالبانو منځ کې معاهده وشوه. طالبانو ته وی تاسو تشدد لاره پرېږدئ موږ به چې کوم دی نیکسټ کال یو نیم کال کې د افغانستان نه وځو او په معاهده کې کوم دی مکمل مخامخ ښکارېده چې امریکې د طالبانو ټول شرایط منلي وو. نو او د هغې نه چې شرایط ومنل مطلب دا دی چې امریکا بایلونکې شوه. په د هغې نه پس دقه طالبانو ته وخت میلاو شو بس هغوی وی چې اوس خو امریکا سو موځي او چې امریکا د کوم ځای نه وته او فوج یې کمو د طالبان نور په مخکې باندې تلل تیزي راوسته. په 2021 کې چې کوم دی د هغې نه څه یوه تیزي راوسته او نو 25 اگست 2021 باندې طالبانو د 34 صوبو کې په لومبۍ صوبه باندې چې کوم دی قبضه وکړه 25 اگست 2021 او نیکسټ 9 ډیز کې چې کوم دی هغوی پوره افغانستان واغوستو او نن بیا د کابل د هغوی په قبضه کې دی. نو دا د طالبانو چې کوم دی د دې کې ملا عمر چې کوم د طالبانو لیډرشپ باره کې موږ یو ویډیو کړی هم دا به درته ووایم چې طالبانو دا سټریټیجي ده چې هغوی خپل لیډرز باره کې ډېر کم معلومات شیر کوي ځکه چې 2013 کې ملا عمر مړ شو نو هغوی په 2015 کې میډیا ته دا خبره خو کړې وه او تصدیق یې کړی او په دغه شان په 2016 کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور پاکستان کې یو ډرون اټیک کې مړ شو نه د هغې نه پس هیبت الله اخونزاده یې کوم دی نه د دې طالبانو مشر کو او اوس هم دغه هیبت الله اخونزاده د طالبانو د افغان طالبان چې کوم دي نه د هغې مشر دی. نو دا د طالبانو د عروج او زوال هغه کیسه ده چې دوی څنګه چې کوم دی نه دا ټول کار چلولی دی. نیکسټ ویډیو کې به بل ټاپک سره راځو. زموږ چینل ګورئ ډېره مننه.